السلام علیکم ستړي مشئ. نن پیلنۍ د رامسکال جوزي غبرګولې د میاشتې اوږدمه چې د جون د میاشتې له 18 نیټې سره سمون لري. ستاسو پام راوړم د مهال خبرونو ته. په سر کې هم د څو مهمو خبرونو سر فلسطین امارات سره د نړیوال ټولنې پر تعامل د پاکستان ټینګار. اسلام آباد د نړیوال ټولنې غواړي ترڅو په افغانستان کې د بشري کړکېچ د مخنیوي لپاره له کابل سره جوړجاړی وکړي. د ریل پټلۍ د ادارې په عوایدو کې د 300 سلنه ډیروالی وړاندوینه. اندونه دا دی چې د اورګاډي له لارې واردات او صادرات په هیواد کې د توکو په بیې اغیزه کولی شي. درملو د بیې له لوړوالي د هیوادوالو شکایتونه. د خوړو او درملو اداره وایي هڅې دا دي چې پر درملو د افغانیو بیه ولیکل شي. دا هم بشپړ خبرونه. زه حمید صافی یم. پاکستان له نړیوال ټولنې غواړي چې له افغانستان سره رغنده همکاري وکړي او په دغه هیواد کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر له واکپال حکومت غوښتي چې د نړیوال ټولنې هیلې پوره کړي. په ورته وخت کې اسلامي امارت وایي چې له نړیوال ټولنې سره خپلو تعهداتو ته ژمن دي او یو ځل بیا ډاډ ورکوي چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد ونه کارول شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د اسلام آباد د تګلریزو مطالعاتو په مرکز کې په یوې ناسته کې له نړیوال ټولنې وغوښتل ترڅو له افغانستان سره رغنده ښکیلتیا ولري. بېلابېلو بوټو د افغانستان بشري وضعیت ته نه پاملرنې له ناوړه پایلو هم احتیا ورکړه او ټینګار یې وکړ چې نړۍ د افغانستان اوږدمهاله پراختیا او په دې هیواد کې تلپاتې اقتصاد لپاره خپل ملاتړ ته همداشان دوام ورکړي. نړیواله ټولنه باید له افغانستان سره عمل پاله کړنچاره او رغنده ښکیلتیا ولري. په دې خرابو شرایطو کې له 40 میلیونو وګړو سره د افغانستان پرېښودل به له تصور پورته ناوړه پایلې له ځان سره ولري. نړیواله ټولنه باید د بشري ناورین د مخنیوي لپاره له افغانستان سره خپلو مرستو او ملاتړ ته دوام ورکړي او د افغانستان اوږدمهاله پراختیا لپاره د په دې هیواد کې تلپاتې اقتصاد جوړ کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر کابل ته هم په خطاب کې وایي چې نړیوال ټولنې ته د خپلو ژمنو په اړه د ځواب ویونکی وي. پاکستان هیله لري ترڅو د طالبانو چارواکي د نړیوالې ټولنې تمو ته ځواب ویونکي وي. د افغانستان موقت حکومت باید د یو ټولګډونه حکومت د جوړېدو زمینه تضمین کړي، د افغانستان د ټولو وګړو حقونه تضمین کړي او ترهګرۍ پر وړاندې ګټور ګامونه پورته کړي. په همدې حال کې اسلامي امارت وایي چې د نړیوال ټولنې پر وړاندې پر خپلو کړو ژمنو ولاړ دی. ذبیح الله مجاهد ټینګار کوي چې اوسنی جوړ شوی حکومت ټولګډونه دی او د ټولو هیوادوالو حقونه هم ټینګ شوي دي او هیوادونه د افغانستان په چارو کې لاسوهنه نه کوي. ښاغلی مجاهد یو ځل بیا ډاډ ورکوي چې د افغانستان له خاورې نور هیوادونو ته ګواښ نه دی پیښ. اکنون ما در افغانستان در هیچ ساحه نه افراد مسلح غیر مسلح داریم، نه کدام جنگی داریم، نه کدام تهدید. همچنان امارت اسلامی افغانستان تضمین هم کرده که خاک افغانستان علیه هیچ کشور دیگر استفاده نخواهد شد و ما در این مورد جدی هستیم و گام‌های برداشته شده که در 2 سال حاکمیت امارت اسلامی افغانستان هیچ جا تهدیدی از افغانستان نشده و هیچ کشوری متضرر از افغانستان نشده. د بشري حقوقو د ارزښتونو ټینګښت، ټولګډونه حکومت جوړښت او د افغانستان له خاورې نورو هیوادونو ته ګواښ نه پیښېدل د اسلامي امارت په رسمیت پېژندنې او رسمي تعامل لپاره د نړیوالې ټولنې له مخاړنو دي. هغه څه چې کابل تل ویل چې ورته ژمن دی. د اوسپنې پټلۍ اداره وایي چې د وړاندوینې له مخې به سږکال د دغې ادارې لیږد رالېږد عواید 10 سلنه ډېر شي. په ورته وخت کې د صنایعو او سوداګرۍ وزارت ټینګار کوي چې د اورګاډي له لارې واردات او صادرات په هیواد کې د توکو د بیې په راټیټولو کې مثبتې اغیزې لري. د بلې خوا یو شمېر اقتصادي کارپوهان د هیواد د اقتصاد د ودې لپاره د اورګاډي په پټلۍ کې د لا ډېرې پانګونې غوښتونکي دي. د هیواد د اوسپنې پټلۍ له لارې د تیر کال په پرتله د انتقالاتو او عوایدو له ډېرېدو خوښ ویني. د هیواد د اوسپنې پټلۍ د ادارې د وړاندوینې پر بنسټ د لا ډېرو اسانتیاو برابرېدو
او د لیږد رالېږد کچې لوړېدو له کبله به له دې اړخه عواید پر افغان کال کې تر 10 سلنې ډېر شي. ارزیابی اولیه ماهی است که انشاءالله نسبت به سال 1401 ما باید حدود 20 الی 30% افزایش در عواید داشته باشیم، چون بنادر ما نو فعال میشه، انتقالات ما افزایش پیدا میکنه و در عموم عواید ما بیشتر خواهد شد. له دې سره هممهاله سوداګرۍ صنایع وزارت وایي چې د ریل ګاډي له لارې لیږد رالېږد د توکو د بیې د کمېدو پر سر هم مثبت اغیز لري. تاثیر مثبت خود هم در بخش صادرات داره، هم در بخش واردات داره، هم ما میتونیم آنچه را که خواسته باشیم به زودترین فرصت وارد افغانستان بکنیم، از افغانستان صادر بکنیم. به اسرع وقت ما میتونیم از طریق خط آهن با استفاده از خط آهن میتونیم ما به کشورهای مختلف برسانیم. په دې منځ کې یو شمېر اقتصادي کارپوهان هم د هېواد د اقتصاد د ودې په موخه د اوسپنې پر لیکو پانګونه مهمه بولي. په دغه برخه کې درست او دقیقه پانګونه وشي او ښه مدیریت شي. زه باوري یم چې دا به نه یوازې دا چې د افغانستان د تجارت د پرمختګ لپاره کار صادراتو په برخه کې وي او هم د وارداتو په برخه کې مرسته وکړي، بلکې ترڅنګ به د افغانستان د ترانزیت له لارې هم ډېرې پیسې افغانستان ته راشي. سرمایه گذاری در خط ریل یا خطوط آهن ما آهسته آهسته با سازمان و اعتماد سازمان تیر نزدیکتر میشیم. زمینه انتقال اموال واردات و صادرات طبق نیازمندی مارکت بازار کار در افغانستان و کشورهای همسایه پیدا میشه. د اوسپنې پټلۍ ادارې د معلوماتو پر بنسټ د 1540 کیلومتره اوسپنې لیک کې لارې جوړېدل له ملي برنامو څخه دي چې له دې منځه بیا تر دمګړي 202 کیلومتره جوړه شوې ده. د اسلامي امارات کابینې له افغانستان څخه د وروستي امریکایي سرتیري د وتلو ورځ د رخصتۍ په توګه اعلان کړه. د چارو ادارې عمومي ریاست اعلان کړی چې د کابینې په غونډه کې د کار او ټولنیزو چارو وزارت د وږي یا سنبلې 9مه نیټه د رخصتۍ په اړه د کار او ټولنیزو چارو وزارت طرحه تصویب کړه چې له مخې به یې هر کال د وږي د میاشتې 9مه نیټه رخصتي وسي. د نوي هجري لمریز کال په پیل کې له افغانستان څخه امریکایي عسکر د امریکا وروستی عسکر ووت. یو شمېر هیوادوال په درملتونونو کې د درملو له لوړې بیې شکایت کوي او له مسؤلینو غواړي چې مخنیوی وکړي. دوی وایي په هر درملتون کې د درملو بیې توپیر لري او د بهیر دوی له ګڼو ننګونو سره مخ کړي دي. په ورته وخت کې د خوړو او درملو ملي ادارې مسؤلین وایي چې د لوړې بیې د مخنیوي لپاره هڅه کوي چې د ټولو درملو بیه په افغانیو ولیکي. محمد نسیم چې د کابل اوسیدونکی دی وایي میرمن یې له یوې اونۍ را په دې خوا د ناروغۍ په بستر کې ده او تر اوسه یې د هغه د روغتیا لپاره څو نسخې درمل اخیستي دي. هغه بیا ټینګار کوي چې اړ دی ډېر درملتونو ته ولاړ شي تر څو وکولی شي د خپل اړتیا وړ درمل په مناسبه بیه وپیري. یک دواخانه بریم یا 300 یا 400 یا 500 متر بیا در اینجا میایم این دوا رو بیا در مشو که با کیفیت است یا بی کیفیت است رو نمیفهمم که بیا در این می دوا رو بیا برای من 300 گولیس یک اینیسه 380 داده برای ما. دا ناروغ لرونکي د پلازمینې په درملتونونو کې د درملو له لوړې بیې څخه نیوکه کوي او له چارواکو غواړي چې د کیفیت ترڅنګ د درمل بیه هم مدیریت کړي. در اینجا بردم اینجا قیمت گفت در بالا که در منطقه کمپانی که رفتیم یک چیز 100 روپیه 50 روپیه تفاوت داشت، با در فروشی که رفتیم 200 300 دیگه تفاوت داشت. نظارت میکنن و کنترل میکنن. خواستیم ما از این که یعنی یک همکاری یک توجه صورت بگیره که واقعا همون دوا که چیزی که نرخش میاد چیزی که به بازار عرضه میشه از روی همون اجرات شوه. په همدې حال کې د خوړو او درملو ملي ادارې چارواکي د ښار په کچه د درملو د کیفیت او د بیې د مدیریت په موخه د څارنیزو ټیمونو له ګمارنې خبر ورکوي او وایي چې دا اداره هڅه کوي د لوړې بیې د مخنیوي لپاره د ټولو وارداتي او تولیدي درملو پر سر د هغه بیه په افغانۍ ولیکل شي. تمام دواهایی که بعد از این در داخل کشور تولید میشن یا هم از بیرون وارد کشور میشن MRP یا قیمت هضمی فروش باید به افغانی بالای تمام بسته‌بندی از دواها باید حک شده باشند تا اینکه زمانی که دوا به دسترس هموطن ما قرار میگیرن
امو مقدار پولی که در پشتش حک شدن صرف همو قدر باید پول بپردازن. د دې ادارې د چارواکو په وینا په تیر یو کال کې په پلازمینه کې 900 درملتونونه په بیلابیلو په تیره بیا د لوړ پلورنې له کبله تړل شوي دي. د خبرونو دوام تر دمې وروسته. بیا هم ښه راغلاست. د کندهار د کار ټولنې چارو ریاست تیر کال په دغه ولایت کې زرګونه کسان ته د کار د زمینې د برابرولو خبر ورکوي. د ادارې مسؤلین وایي چې لا هم د دغه ولایت یو شمېر اوسیدونکي وزګار دي او د کار د زمینې د برابرولو هڅې کیږي. له بل خوا یو شمېر هیوادوال د اوږدمهاله کاري فرصتونو په برابرولو ټینګار کوي. سید امین چې 50 کاله عمر لري د لوګر ولایت اصلي اوسیدونکی دی. سید امین بیا اوس د کندهار ښار په یوه څنډه کې د خپلې کورنۍ د لګښت د پوره کولو لپاره په بوټ ګنډلو بوخت دی. وایي چې د اته کلنۍ څخه یې د خپلې کورنۍ اقتصاد ته د مرستې لپاره کار کولو ته بډې پورته کړې دي. ما دا مطلب د سیاست سړی خپلې وظیفې ته ځي مګر چې نصیب یې نه وي د خپلې وظیفې ته نه رسیږي. هغه دغه ډوډۍ داسې نه پیدا کېږي، دا پیسې دې نه پیدا کېږي. په کوم ځای کې ډوډۍ پیسې پیدا کېږي موږ د هغه ځای ښایسته هم ده، موږ د هغه ځای خپل ولایت. له بلې خوا یو شمېر نور اوسیدونکي هم له چارواکو غواړي دوی ته د اوږد مهال لپاره کاري زمینې برابرې کړي. زه د هرات د ولایت یم، د ګذرې د ولسوالۍ یم، راغلی د خوارۍ دپاره یم. دلته په هفته کې 2 ورځې موږ ته کار نه ماسره کېږي. په همدې حال کې د کندهار د کار او ټولنیزو چارو ریاست وایي چې تیر کال د 50,000 تنو لپاره د کار زمینه برابره شوې ده. د دې ادارې چارواکي ټینګار کوي چې لا هم د دې ولایت ډیری اوسیدونکي وزګاره دي او په بیلابیلو ادارو کې دوی لپاره د کار د زمینو د برابرېدو په موخه هڅې روانې دي. د امن په خاطر باندې تقریبا 15,000 کسان موږ په کار باندې ګمارلي دي. د پروژ کال حمل څخه بیا تر حد میاشتې پورې 15,000 کسان موږ په کار باندې ګمارلي دي. د کار زمینه ورته برابره شوې ده، هم په دولت کې او په خصوصي شرکتو کې انشاءالله دا زموږ د طریقه څخه انتخاب شوي دي. دمګړۍ د هیوادوالو ستره ستونزه د کاري زمینو نشتون دی. د اسلامي امارت چارواکي هم د بندیزونو دوام او د هیواد د شتمنیو کنګل کېدل په هیواد کې د بېوزلۍ او وزګارتیو له لاملونو یادوي، خو د سترو اقتصادي پروژو په پلي کېدو سره دې ستونزې ته د رسېدنې لپاره له هڅو خبر ورکوي. او دا چې د اختر د رسېدو په درشل کې د ځایي جامو یا سنتي جامو بازار ګرم شوی دی. یو شمېر هټیوال وایي چې د دوی لاسیز ګنډل شوو جامو د خلکو لیوالتیا ډیره شوې ده او د دوی په کار او عاید یې هم مثبته اغیزه کړې. له بله خوا یو شمېر هیوادوال وایي چې په هیواد کې جوړې شوې جامې ښه کیفیت لري. د لوی اختر د رسیدو په درشل کې دلته په مزار شریف کې د کالیو د پلور په یوه بازار کې د هیوادوالو ګڼه ګوڼه لیدل کېږي چې د دوی ډیری په تیره بیا ځوانان د سنتي او په لاس ګنډلو کالیو پلور ته لیوالتیا ښیي. هټیوال هم وایي چې په دې ورځو کې ښه بازار لري. که همین لباسای افغانی را زیادتر مردم استفاده میکنند، مثل واسکت، مثل گند افغانی، مثل لنگی، خامکدوزی، دیگه می چیزا رو زیادتر مردم استفاده میکنن. ما به هموطنان ما، به جوانا، دختر خانما همی است که از تولید وطن خود استفاده کنن، وطن ما روش میکنن. از اینکه از لباسهای خارج میان از اون استفاده میکنن، از اون که خوب است که از لباس خود وطنی خود ما استفاده کنن. این از همه چیز تکمیل است دیگه. چیزی است که زود موت هم نمیره و حالی زیاد مود شده، زیاد به حساب مروج شده. یو شمېر هیوادوال وایي چې سنتي او په دې هیواد کې دننه جوړ کالي له ښه کیفیت څخه برخمن دي او له نورو هیوادوالو هم غواړي چې د هیواد د لاسي صنایعو د ودې په موخه د کورنیو تولیداتو څخه ګټه پورته کړي. یکی خو از لحاظ فرهنگ وطنی ما لباسی است که مردم زیاد راحت است و در 34 ولایت افغانستان مردم از این بیشتر استفاده میکنند. چه همیشه ما استفاده میکنم، بسیار یک چیز راحت است. در حساب کار بار یکی ساخت و دخت وطن خودم خواست که خودت میفهمی خیلی خوب است. ما پیام ما به ایناست که کلگی یک رقم هماهنگ باشیم. فرض مثال وطنی استفاده کنیم، یک چیز متفاوت. خامکی، واسکټ، افغاني ګنډ، خولۍ او په لاس ګنډلې چپنې د افغانستان د خلکو پخواني او سنتي کالي شمیرل کیږي.
د سبا ورځ د هوا د حالاتو په وړاندوینې سره زموږ خبرې ټولګه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښې چارې.